अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। د امین میډیکل ټیوټوریالز چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. نن یو ځل بیا غواړم تاسو سره د یو نوي موضوع په هکله معلومات شریک کړم. زموږ د نن ورځې موضوع ده د مسواک وهلو 18 حیرانوونکې ګټې. نو هیله لرم چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون پروفیسور وایي مسواک د انسان ذهن تقویه کوي او کوم کسان چې روزانه مسواک استعمالوي د ډیر لوړ استعداد، ذهن او فکر څښتن وي او دغه کسان تر 15 کلنۍ پورې نسبت هغو کسانو ته چې مسواک نه استعمالوي د قوي دماغ او ذهن څخه برخمن وي. لومړی، انسان ځوان ساتي او په اسانۍ سره نه بوډا کیږي. دوهم، مسواک وهل وری ښه ساتي او د خولې د ډول ډول مرضونو ساتنه کوي. دریم، د معدې، توري او ځیګر له ناروغیو څخه مخنیوی کوي. څلورم، د انسان پیدایشتي ارثي قوتونه درست ساتي. پنځم، له بدن څخه ګرمي لرې کوي. شپږم، مسواک وهل د انسان د خولې بدبویي له منځه وړي. اووم، د خولې میکروبونه له منځه وړي. اتم، د اولاد د زیاتوالي سبب ګرځي. نهم، مسواک د انسان غاښونه قوي کوي او ښه یې ساتي. تر ډیره وخته پورې د مسواک استعمالونکي د خپلو غاښونو څخه استفاده کولی شي. لسم، د غاښونه سپینوي. یولسم، په خوله کې خوشبويي پیدا کوي. دولسم، هاضمه درسته ساتي. هغه کسان چې د معدې تکلیف لري د مسواک استعمال ورته اړین دی. دیارلسم، د سر رګونو ته آرام ورکوي. څوارلسم، د سر درد لرې کوي. پنځلسم، د خولې زیات لوندوالی ختموي. شپاړسم، د سترګو دید یا نظر زیاتوي. ولسم، بدن قوي کوي. اتلسم، د سینې درد ختموي. دا و دوستانو موږ سره د مسواک فایدې. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. نو له پورته طبي ګټو سربیره مسواک وهل په لسهاوو دنیوي او اخروي نورې ګټې هم لري. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او د نورو زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د